ګرانو محترم عزتمندو لیدونکو السلام علیکم د شاټ وې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم رنګ کې مې وینم لاړه ختم شو نو ګرانو عزتمندو لیدونکو موږ په دې میز کې که نه موږ داسې کسان راغواړو که نه چې هغه یو څه وي او اوس هم په دې حال کې یو څوک را دعوت کړی دی چې نوم یې رانه د یاده ووتو ولې چې شان ډېر خطرناک شی دی وروره ستړی به شي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه وایي ما د کونړ د سیند نجار کې مازدیګری د غازي آباد مزه کوي نه دا څنګه شعر و دا شعر دی نه وزن نه کافي نه شی دغه دی ما دا خبره کوله که نه زه خو بس داسې یم که نه چې هر چېرته نه ځم خو دا سټایل مې ډېر خوښېږي نو په دې حساب باندې ستا ته راغلم ما ویل چې ما سره به راکه وکړي ښه نوم دې څه دی نوم مې دی نوم دی ښه نو دا څنګه نوم دی نو دا څنګه نوم دی ښه کوم نوم یاد دی نامه وایه که نه یاره سړی د سردرو توتي د سردرو توتي توتي ښه توتي خانه که دا راته ووایې که نه چې څه کوې څه کاروبار څه بس د ورځې چې شو که نه بس له خیره سره ځان جوړ کړم که نه اخته برابر کړم او ساعت واچوم که نه ګوتې مې دلته راوړي نه دي 20 ګوتې را سره دي پو کې مې ماچولي دي دا بس له خیره ښار ته وځم دا سټایلونه کوم که نه خپل په سټایل مین یم په خپل سټایل مین یم که دا راته ووایې که نه وروره کوم لباس دې ډېر خوښېږي کوم رنګ دې ډېر خوښېږي دغسې پوښتنې کوم ډېر پوښتنو ته وایم زه ډېر خوشحاله یم ځکه دا تکراري پوښتنې دي ما ته خوند راکوي دا تکراري پوښتنې ډېر مزه کوي لباس خو مې بس ښه رنګ خوښ دی چې د خلکو خوښ شي بالخصوص د جنکو دغه خلکو خوښ شي یعنې ښه صحیح ده داسې دا ساعت یې په لاس کړی دا ساعت یې په څو اخیستی دا ساعت راته چا تحفه کې لېږلی دی تحفه کې لېږلی د دې ساعت چې دی که نه دغه چې دی سټیزن دی ساعت او ابری چې دا سیکوپنج ده خو چې دی دا سټیزن دی ښه موږ دې حیران کړو چې څه دی ژوندی اوسي ښه مننه دغه دی ډوډۍ چې خورې که نه دا کومه ترکاري دې ډېره زیاته خوښېږي چې ویې خوري ترکاري کې ګوره چې کور ته کې ځان ته یم که نه که کور کې ځان ته یم نو هغه خلکو ته پته نشته دی معلومات نشته دی چې دا څه خوري خو زه کور کې سابو نه بغیر ځکه موږ ډېر غریبانان یو سابه خورو او بار چې وځم که نه په دلته مطلب درې ته مې کله کله برې ته پرېږدم هلته را سره یو پسه سرمنه ده د پسه غوړه سرمنه بس دا شونډې غوړې کوم خلکو چې ول څه دي خوړلي دي وایم پلاو مې خوړلی قابلي مې خوړلی چلو مې خوړلی دی او د پسه غوښه مې خوړلې سټایل نه خرابوم خپل یعنې شوتل خورې خپل سټایل نه خرابوم کروړو دوم دا خپل سټایل نه خرابوم دا راته ووایه چې دا واسکټ هم چا ته اخیستی دی که نه په خپله دې اخیستی دی او څنګه چل دی دا واسکټ ما خپله اخیستی او په خپله مې ګنډلی ځکه چې نن سبا دا خیاطان نه دي د دوی نرخنامه یې هېڅ معلومه نه ده هېڅ نرخنامه یې معلومه نه ده ښاروالۍ د خوا نه دوی ته یو نرخنامه ورکړل شي هره ورځ یې 10 روپۍ او 20 روپۍ او 50 او 100 په اخترونو کې 200 روپۍ قیمتوي نو دې په خاطر ما خپله دا واسکټ ګنډلی دی ډېره مننه مینه دې کله کړې مینه ولې نه په تا مین یم څه شی په ما زه په تا مین یم شرمېږم لا بر دې جوړې برارېږم کله کله سندرې یم یاره داسې چل دی که نه موږ د خپل ځان ته خوشحاله کړو چې په ما باندې ویلي ولې دا ته خو ډېر ښکلی انسان یې ډېر ښکلی انسان خو ما ته رسېدی نه شي ځکه چې زه ځان ته میاشت کې 10,000 افغانۍ په دې خپلو یختو مصرفوم دا ګورې نه دا خو هسې غټ کړي مې نه دي جامو وینځلو صابونو بوی ترې نه ځي جامو وینځلو صابون خو وباسي مې یخته مې خو وګوره دا ټانک پورې وتړه ټانک پورې سر به مې د تنې نه جدا شي خو دا نه غوسېږي او نه پرې کېږي او نه سنډل کېږي هماغه استعمالوي نو هماغه صابون استعمالوم ډېره مننه واده دې کړی واده دا ګوره تاسې ژورنالستانو کې دا غټ عادت دی واده دې کړی
واده مې چې کړی اوس دروغ وایم کور ته چې لاړ شم کډه مې په سنډل وهي او چې نه وایم چې واده مې نه دی کړی مې دی نو بس نور انډیوالي مې خرابېږي نو داسې پوښتنې مه کوئ خیر دی زاري درته کوم دا پوښتنه نه تېر شه څه کې سړی دا تکراري دي نو هر ځل چې څوک مېلمه شي دا پوښتنې دي دا څه پوښتنې دي چې وکړه ټول تکراري پوښتنې دي یوه صحیح پوښتنه ما وانه اورېدله هغه څه وایي لیدونکي څه شی وایي وروره څه وایي هغه وایي چې څونه وخت کېږي چې کاروبار یا څه دې شروع نه بل شی وویل شخولی دې دعوت کړی شخول یې چاته وویل تا خپل قواعد ته کتلي دي تا ته یې شخولی وویل ما ته لګیا خفه توري زموږ ټول سټایل دې خراب کړو دا اوس که څوک وګوري دا به څه وایي راپسې خلک به خبرې کوي ګوره څه وایي ورپورې ګوره ورته دا خوشې د توکو منګک دی چې دلته م راوستی دی ما ګوره د دې زلفو ته څوک نشي رسېدل دی یوازې زلفو ته ته نور خو بیا دا نوانه دی راشه ګوره په رخسار زما زلفې تار په تار زما بیا دا نوانه دی هی یو خبره مې بله درته کوله ښه مهرباني ما راځه چې زه ته یو داسې د اتڼ یو ګروه جوړه کړو خدای راستي داسې بچوي داسې بچوي او که نه خبره خو دې ښه وکړه پته مې نه ده کړې درته ګوره ښه او ځکه چې دا خدای راستي وایم نه خو دا پڼې دي څنګه پخپو کړي دي دا خو د پخوانیو خلکو سټایل دی ګوره پخواني خلک بیرته راتازه کومه که نه ښه هو دا سټایلونه چې زه وایم که نه یاره چې په لاره روان یم که نه همدا شپیلي ما پسې د خلکو راځي نور کوی نه یم چې د محبت نه دي او که د ټوکو نه مسخرو نه دي یو خبره ده دا لنګ دیوالی دا خو زموږ د پښتنو او زموږ د خلکو کلچر دا نه دی نو ما یو جوړه پرتوک دی ګنډلی مې دی په خیاط باندې د 14 نیم ګزه نه مې ګنډلی دی 14 نیم ګزه یو ماشوم یې وړلی هم نشي خو نوی سټایل دی که نه چې نوی سټایل وځي بس ما هغه سټایل زه بس خپل کړم ډېره مننه درنه کوم ډېره مننه خو داسې چل وکړو که نه راځه چې لاړ شو چېرته پروګرام دی که نه نو بس که ته به پکې شاډول واچې او زه به وریجې وخورم بل کار وکړه زه به سندرې وایم او ته داسې کار وکړه پیسې غونډوه پیسې یو را سره بل هم دی هغه به هم پیسې غونډوي او ته به هم پیسې غونډوې ښه او زه به سندرې ووایم داسې سندرې درته وایم داسې غږ لرمه که نه تو مهرباني پرون معلومې دي ګرانه چېرته تللی وې پرون معلومې دي ګرانه چېرته تللی وې ما به تا پسې ژړل بس دا څه دی دا خو لکه چلمچي کې یا د په ډولچه کې چې غږ په قدر نه پوهېږي ځه په مخه دې ښه نور داسې کار ونه کړي داسې تکراري پوښتنې مانه کوې او میلمانه غواړي او دا خلک دې م کېنولي کوم راته ښکلی وایي کوم یو شی وایي صحیح میلمه بیا راوړه چې زه دې نه خوښېږم صحیح میلمه راوړه په مخه دې ښه ګرانو محترمو عزتمندو لیدونکو دا میلمه خو م ولیدلو نو بس اخوا دېخوا او بس راغلی او سټایلونه او دوی موږ ته وایي چې دغسې به زړې پوښتنې کوئ خو موږ هم نه دي نه یادې چې نوې پوښتنې د خلکو نه وکړو خو بس هماغه زړې دي او زړې پوښتنې کوو ډېره مننه ستاسو نه چې زموږ شاټ میز پروګرام ولیدو تر بل شاټ میزه پورې د خدای پامان